सूरत बनी इसराइल सूरत इसरा आयत नंबर 33 34 और 35 द्री आयातونه دي او دا باب او دا مقا دا هغه مسائلو دا چې کم په معاشره کې را پیخیږي د معاشري اصلاح کوي د معاشري روغوالی او امن راولي دا غي د لپاره احکامات ذکر کوي مخکې سبق کې ذکر کړو چې بچی مقتلوي بیا ذکر کړل چې زنا مکوي زنا یو قسم لقتل دی زکه زنا باندې کله کله چې کم دینو لانجی پیدا شي نو قتل ته خبره ورسی او اسم د زنا نه چې کم اولاد پیدا شي نو هغه اولاد داسې شوله چې تا قتل کو تبا برباد شو معاشره کې دا غي اس مقام نی خلق ورته حرامیان وای نن عام قتل ذکر کوي عام قتل دغه دوو قتلونو پسې عام انسانیت هم مقتلوي وی د عام انسانانو قتل مکوي انسان یاد کړی دی نفس یاد کړی نفس کافر تم وای مسلمان تم وای د یو انسان قتلول دا چې کم دینو روان دي سیوای د دلیل شرعی نه دلیل د شرع درې ګرځیدلی دي او دا غینه علاوه چې کله یو انسان مسلمانان د یو کافر قوم ملک سره جنگ جګړه د جهاد په نیت د اعلی کلمت الله لپاره کوي او کافر جنگ ته غاړه دی یا کافر جنگ ناری وي او په مسلمان حمله کوي نو بیا هغه سره جنگ دی او په جنگ کې مړی کیږي په جنگ کې مړی کیږي او دلیل شرعي درې ګرځولي دي یو دا دی چې ستانه چا قتل او مړی وکړو نو هغه چې چا قتل کړی دی هغه به د دې قتل شوي سړي په بدل کې قتلیږي سورت بقره کې ویلیو الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى بیا په سورت مائده کې ویلیو چې ان النفس بالنفس نفس د نفس په بدل کې دی والعين بالعين سترګه د سترګې په بدل کې ده او دغه شانته چې کم دینو والاذن بالاذن غوږ د غوږ په بدل کې دی والسن بالسن غاخ د غاخ په بدل کې دی والجروح قصاص ټولو زخمونو کې ټولو دردونو کې به برابر والی کوي چې چا ته څومره درد رسولی دی دومره درد به ورته ور رسولی کیږي په بدل کې دغه دلیل شرعي یو دی دویم دلیل شرعي یو واده کړي سړی دی یا واده کړي ښځه ده او زنا یې وکړله او دا زنا د دلیل شرعي مطابق په ثابته شوله نو دی به په کاڼو ویشتلی کیږي تر د مرګه دا الا بالحق دا دلیل شرعي دی خدا مړی به څوک کوي دا چې زنا کړی دا که ښځه ده او که سړی دی واده کړي نو دا واده کړي سړی او ښځه به څوک وجني دا به حکومت وقت وجني اسلامي حکومت چې وي داسې نه ده چې یو سړی به راپاسي هغه به وایي چې زی کومه نه تی نشي کولی تا ته دا اختیار درکړی نه دی دا به ته په حکومت کې کیس داخله دا به ته حکومت ته رپورټ ورکې دا به ته انتظامیه ته رپورټ ورکې هغه به بیا د دې بندوبست کوي کچری اسلامی حکومتي که اسلامی نه لکه څنګه چې زمونږ دی نو بیا تاسو ګورئ چې د غیرت په نوم باندې آیا دین اخبارونه د دین ډک دي او دا زمونږ په دې معاشرو کې پیخیږي را پیخیږي د غیرت په نوم باندې څوک چا خور وجلې چا ښځه وجلې چا سکړي بس دا کیږي لګیا دي چې کم دینو د دې دغه نتیجه راوته چې اسلامي حکومت نشته وګرنه بیا به داسې نه وه دریم دلیل شرعي چې دی شریعت دلیل ګرځولی دی نو هغه دا دی چې یو انسان الله دې نه کی الله دې نه کی الله دې نه کی چې مسلمان کافر شي یو سړی مسلمان دی او هغه د کفر کم مذهب تم لاړلو
یهودی شو، عیسائی شو، شیعه شو، قادیانی شو، سیک شو، هندو شو، یا بل څه شی شو، خو لیکن د اسلام نه واوړېدو بل طرف ته دته مرتد وای، دته مرتد وای. دا قادیانان چې دي دا هم په حکم د مرتدینو کې دي، او دا شیعهګان هم په حکم د مرتدینو کې دي. مرتد دپاره حکم دار چې 3 ورځو پورې مهلت دی. هغه مهلت کې به هغه وایي چې زما په دین اسلام دا اعتراض د ذهن مې نه خلاصېږي، د دې وجې نه د دین نه مې نفرت کړی، نعوذ بالله راوړېدلې ما. دی خوا علما به ورته جواب ورکړي، د هغه تسلي او تشفي به وکړي. که 3 ورځو کې دننه هغه کوم دی نو توبه واپس وکړه او دین اسلام ته راوړېدلو، بس ټیک ټاک دی، هر څه برقرار دي. او کچره داسې ونه کړل نو ښځه لاړله چې کوم دی د ده نه جدا شوله، نکاح یې ماته شوله، او چې کوم دی نو دی به اوس قتلولی کېږي، خو د ده دا قتل به هم حکومت کوي، دا هم به حکومت وقت کوي. داسې نه ده چې بس یو سړی راپاسې وي چې هغه پلان کې خو کلمه د کفر ویلې ده، زه ترې ډز پورته کوم، کلمه د کفر ویلې ده، بس خپل کار به کوي. په خبره ورسېلي البته د ګستاخ حکم بل دی، د ګستاخ حکم بل دی. هغې دپاره دا دی چې ګستاخی رسول کی سزا سرطن سے جدا. چې بیا چا ننګ کړی ویو، چې چام ننګ کړی ویو، رستو به بیا رستو کتلی کېږي چې څه پې نتیجه راځي به، خو بس ننګ چې څه ټیم دی وکړلو بس او دې کړلو. دا دلیل شرعي دي 3 دی ولا په الا بالحق ذکر کړل، او د دین علاوه نور په څه طریقه باندې یو انسان لره اختیار نشته چې بل انسان ووجني. او خاص کر زمونږ او ستاسو دا مړي چې کوم دي، دا چې مونږ ورته دشمنی وایو، الله دې د ټولو دشمندارو روغې وکړي. دا دشمنی چې مونږ په څه شي شروع کړي دي، په دیوال، په پوله، په پټي، او دا چې کوم دی نو یا د دنیا په څه پیسو میسو باندې د پیسو لانجی، او په دې باندې نو دا بالکل ناروا دي. او دې کې ځان پوهې کې په دې خبره کدی کې د دواړو طرفونه کوشش شوي، ټوپک اسلحه راوچته شوي، نو دې کې ګورې یوم شهید نه دی. دا چې موږ بیا جنازې کوو وایي چې لکه دا خو شهید دی، د څه شي شهید دی؟ د دې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وي چې دا قتل کوونکي او دا چې کومې قتل کړی کلاهما فی النار، دا دواړه په اور کې دي. دا خو صرف هغه سړی به شهید وي چې کوم بی ګناهي، چې کوم بالکل بی ګناهي. بی ګناه معنی داره چې د اسلحه دی بل پسې نه در راغشتی، د قتل کولو چې کوم دی کوشش نه دی کړی. اوس د هغه طرف نم سړي ټوپک راغشتو، دې طرف نم راواغشتلو، نو دا پته خو نه لګي کنه چې کوم دی ګولې د چا هغه رسا لګي، او ګولې خو ماپیم نه کوي هغه چې کوم دی. نو لہذا بس یو خو به پکې مخکې کېږي که نه، نو داسې به نی چې دی به بیا چې کوم دی نو چې یو پکې مخکې شو بلې قتل کو، نو ته به اوس وی چې دی شهید دی. دا شهادت داسې آسان دی. شهادت چې غواړي هغه دی ورشه فلسطین ته لاړ شه، کشمیر ته لاړ شه. دا چې کوم دی نو شهادت دلته نه دی، دا چې دلته کې دا خلکو ته کومه ډرامه جوړه کړې ده چې دا خو شهید شوی دی، او بیا په جنازه کې یو مولا پاسي او بل کینی، یو پاسي او بل کینی، هر یو ته 500 روپۍ لاس کې چولی کېږي، او هغه وایي دا شهید دی او دا شهید دی. دا رقم ځای نه شهید دی. کلاهما فی النار، دواړه جهنمیان دي، دواړه لاړل جهنم ته. کلاهما فی النار دا وایي، دا داسې دي. او یا چې کوم دی نو په ډاکه کې او په یو څیز کې او په بل څیز کې، او چې کوم دی نو داسې په ګناه کې چې سړی مړ شي، په ګناه کې ځان سره ذهن کې واچوي. دا خبره بخاري کې روایت دی، غالبا د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څه ټیم سړی ګناه کوي، ګناه، نو دغه ټیم د انسان نه ایمان باری، ایمان ته باری. دا صحابي ته نه تپوس کوي، یا رسول الله دا ایمان چې ته نه باری دا څنګه بار کیږي؟ نبی علیہ السلام وی چې کله دی دا ګناه پریږدي دا ایمان به دکې واپس نه نوځي بیا، خو چې ګناه پریږدي وی چې تر څو پورې ګناه کوي دا ایمان ته نه باری، ګناه کبیره. نبی علیہ السلام فرمایل وی دا ایمان د دنه داسې بار کیږي، داسې دا د دره سر د پاسه د چترې په شان ولاړي چې دی ګناه کوي، زنا کوي، ډاکه کوي، غلا کوي، شراب څکي، جواری کوي. داسې ګناهونو کې چې کوم دی کبیره ګناه، غټو غټو ګناهونو کې د ایمان د سر د پاسه ولاړ دی.
دی ګناه کې لاړلو په سلیما کې دماکو شو خلک پکې لاړل عدل ته راوړلو مولانا صاحب با ودرېږي جنازګاه کې 500 روپۍ به لاس کې واخلي اوري او هغه به وي دا چې کوم دی وي شهادت باندې ورسېدو د کوم ځای په شهادت د دنه چې ایمان د سلیما د چت د پاسه بار ولاړو دی خو بیمانه تللی دی دا نو نبی علیہ السلام چې کله دی د ګناه نه وځي د ایمان به پکې داسې واپس رانه نه وځي چې تر څو پورې ګناه کوي دی چې کوم دی بیمانه کې تللی نو دا مسلمان قتلول انسان قتلول دا ګناه ده کنه دا غټه ګناه ده کنه د انسان په قتل باندې خو جهنم دی نو چې یو سړی را پاسېدلی دی د بل قتل پسې او ټوپکې نیخ کړی دی او ډزم پې کوي خو هغه هلته کې الله تعالی د هغه قسمت نه دی پوره کړی او د هغه چې کوم دی نیټه نه پوره بچ دی او هغه پې ولګېدو د هغه طرف یې پرې راخوشه که د دې دله چې کوم دی نو پوره شوی و قسمت او دی لاړلو نو ده ته به ته څنګه شهید وې د ده نه خو ایمان بارو ده ولې هغه پسې ټوپک نه و راغشتی ده نه خو ایمان بار شوی و دی خو بیمانه تللی دی دی به ورته شهید وی اوس دا زمونږ معاشره کې داسې یو ناشنا قسم دغه دی بس صفا خبره څوک نشي کولی مسله ده نو دلته دا ذکر کړل د انسان قتل باندې الله ډیر سخت خفه کیږي الله وی زما کور روان کا دام ګناه کبیره ده خانه کعبه وی روانه کا خو انسان مقتلوه دا خو ډیر زیات د مجبورې د وجې نه چې کوم دی نو کافر سره جهاد سړی کوي د هغې مثال چې کوم دی شریعت داسې ورکړی دی لکه د انسان په خپل بدن کې چې لاس خپې یو غوڅ ته کینسر ولګي دا لاس خو زما دی خو چې کینسر ورته ولګي بیا ځان نه پرې کوم که نه پرې کوم دغه شانتې دغه کافران هم چې کوم دی انسانان دي زما چې کوم دی نو جز دی بدن دی سرشته به مې ورسره خو دله کینسر لګېدلی دی د دې وجې نه چې کوم دی نو دی کرش کوي او ختم کوي چې دا کینسر چې کوم دی نور ده یعنی چې نور خلک کافران نشي د دې وجې نه چې کوم دی نو کوي هغه د ډېر سختې مجبورۍ وګرنه په انسان باندې خو الله ډېر سخت خفه کېږي ځکه صورت مائده کې ذکر کړي دي چې چا چې یو نفس قتل کو من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا داسې شوه لکه چې د انسان ټول انسانیت ووجلو ټول انسانیت دا داسې ده نوح علیه السلام خپل امت ته خیرې وکړي وی یا الله دا ټول تباه کا او پیغمبرانو ته الله تعالی د دعا د قبولیت دا چې کوم دی نو یو خصوصیت ورکړی چې بس ډېره خولې نه دعا وباسي قبلیږي بس نوح علیه السلام وی الله زما د امت ټول تباه کا ټول وی تباه کا الله وی ټیک ده تباه یې کړل شپږ میاشتې په جودي شپږ میاشتې چې کوم دی نو په دې دنیا باندې سیلاب و هر څه پکې لاړل ختم شول شپږ میاشتې پس عراق کې په جودي غر باندې د نوح علیه السلام کشته ودرېده نوح علیه السلام ته راکوشو خپل بچي ورسره 80 کسانو الله تعالی ورته وی نوحه د دې خټو نه تیارې خټې دي د دې خټو نه یو څو لوښي جوړ کړه وی ښه لوښي جوړ کړه چې لوښي جوړ کړل څنګه چې کولان لوښي جوړوي داسې لوښي جوړ کړل وی په نور یې وچکه نور ته کېښودل اوچ یې کړل چې کله اوچ شول الله ورته وی نوح لاړ شه ماتې کا ټوپونه پې وماتې کا نوح علیه السلام اوس الله حکم دی که نه روان دی ماته یې د زړه کې ځان سره وایي چې دا ولې زړه کې ځان سره وایي زړه کې چې دا ولې الله تعالی علیم بذات الصدور دی په زړه پوهې دی که نه الله ورته نوحه وی جی وی دا په زړه کې دی ولې راغه چې دا ولې وی دا په زړه کې مې ځکه راغه یا الله چې دا خو ما جوړ کړ زه پې وکړېدم خولې مې پې چې کوم دی نو بار شوې بیا مې ورته انتظار کولو اوچول دی کې خو لا ما څه شي چولې راچولې نه دي دا مې استعمال کړي نه دي او ته وې چې دا مات کا نو دا ولې وی نوح دا د چا د خټې نه جوړ کړي وی یا الله ستا د خټې نه وی دا چې کوم دی د چا پنور اوچ کړي وی یا الله ستا پنور
وی د دې جوړولو دا طاقت چا درکړی وی یا الله تا راکړی نو بیا دې په زړه کې دا ولې راتلل او هر څه ما درکړي دا بوتل د پیو زما دی تا ته ویم دا واله او تویې کا نو چې هر څه ما درکړي نو بیا ستا ذهن کې ولې راتلل ستا زړه کې ولې راتلل چې دا ولې وی یا الله زه پې کړېدلی وم وی نوح صرف پویولې مې دا بندګان ټول زما وو دا ټول ما په خپل لاس پیدا کړیو او تا په یو جمله کې را ختم کتاوی یا الله ټول تباہ کا بس ما تباہ دا انسان قتل د انسان په قتل زه نه خوشحالیږم الله وی زه په نه خوشحالیږم په خبر اورسلی اگر چې د نوح علیه السلام سره 9.5 کاله ظلم شوی وي زه په نه خوشحاله قارون چې کله پزمکه کې ننوتو موسی علیه السلام ورته خیرې کولې پزمکه کې ننوتو چورلیدو پزمکه کې ننوتو سره د خپل خزانه نو چغي والی موسی علیه السلام ته چې موسی ماپ میکا موسی علیه السلام وینا الله ورته موسی وی جی وی دا سړی دې ماپ نکو ډیر چې درته والی ماپ دې نکو وی یا الله زمې زړه دردولې ځکه مې معاف نکو وی موسی کمال یو چغه والی و ما معاف کولو خو ټولې چغې تا ته والی مال نه ده والی چغه تا ته چغې والی په خبر ورسېلی نو الله تعالی قارون هم معاف کولو چې هغه موسی علیه السلام دردولی و خو قارون الله تعالی ته چغه ونه واله په خبر ورسېلی او موسی ته علیه السلام ته الله تعالی وی چې موسی معاف کړی به دی زه په معافۍ ډېر خوشحالیږم نو دا زمونږ رسول صلی الله علیه وسلم خپل قاتلان نه معاف کړي هر ځای کې خپل قاتلان معاف کړي په هره موقع خپل قاتلان معاف کړي دي د خیبر په جنگ کې یوې زنانه زینب بنت حارث د سلام بن مشکم ښځه وه یهودیه وه هغې ورته په چیلې کې زهر اچولي غونډه چیلې ورته راوړله نبي علیه السلام ته یې ورکړله نبی علیہ السلام ته نوړې واغشتل او په دې خولې ته کړله نو تیرېدله ابوبکر صدیق یو نوړې تیره کا بشر بن برا بن معرور رضی الله تعالی عنه مکمل خوړله نبی علیہ السلام هغه زنانه روي غختله جبريل علیہ السلام راغی هغه غوښه نبی علیہ السلام ته ما مخروي ما کې زهر دی نبی علیہ السلام صحابو ته کیک دی خزه راغوښته هغې اقرار وکړو او ما پکې زهر اچولي نبي علیه السلام یې ته هېڅ هم ونه وی خو چې کله بشر بن برا بن معرور رضی الله تعالی عنه شهید شو هغه خوړلی وه او هغه شهید شو نو نبي علیه السلام هغه ښځه د هغه رشته دارانو بچو ته رونو ته حواله کوي ستاسو خپله خوښه ده بس هغې قتل کړله هغې ووجله و نبي علیه السلام د خپل ځان په باره کې هغه زهر د نبي علیه السلام جسم ته تلي مور بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې په آخر وخت کې د نبی علیہ السلام جسم وپړسېدو وی ما ته وی چې عایشه د خیبر زهرو په ما باندې اثر شروع کړی دی او زما جسم خوږیږي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما ته زما پلار هم وی چې زما جسم د هغه زهرو د وجې نه خوږیږي خو ځان دپاره بدل نه دی اغشتی نو دې کې دا ذکر کوي ولا تقتلوا النفس التي يوم قتل واغ نفس حرم الله چې الله حرام کړی دی الا بالحق مگر په دلیل شرعي سره په حق سره او حق می تاسو ته وی درې دي د یو اختیار ستا په لاس کې دی ستا سړی چا وجلی دی ستا رور ستا پلار ستا زوی ستا عزیز رشتہ دار چا وجلی دی تا سره اختیار شته د هغه د قتل کولو حکومت وخت چې نه کوي بس تی وکړه او دا دوه نور چې دي دا خالص د حکومت تی ته خپل کار کوه که یو سړی زنا کوي واده کړی دی حکومت وخت شته هغه به نه چې کوم دی بدل اخلي ته ذمہوار نه چې ته به کوم دی نو ګرځي خلک چې دی زنا کړی دا او دی به قتلوما او یا یو سړی چې کوم دی نو کافر کیږي مرتد کیږي خپل کار به کوي هغه به کوم دی نو الله ته خپل جواب ورکوي حکومت وخت پیش او کار پیشه
البته که یو سړي ګستاخي وکړله په شان رسالت صلی الله علیه وسلم کې یا په شان د صحابو کې لکه شیعګان او قادیانان چې کوي نو بیا د غیرت تقاضا دا ده چې په دې غیرتونو کې نو پس شي وکړي الا بالحق داخل ومن قتل مظلوما او څوک چې ظلمن قتل شو چا قتل کو ظلمن سی هغه دای چې لکه بالکل بی ګناي لکه استا په یو سړی پیسې دي او تخپل پیسو غختل دي او غدر باندې دا غتر په دزیو کې قتل دي ته په لار روانه چې کم دی یو سړی درته وروتلو تا نه موټر سایکل اخلي تا نه پیسې اخلي تا تنخواه غشتې ده تا مزدوري کړې ده خپل بچو ته چې کم دی نو رزق ګټلې ادر نه یو سړی اخلي او تی ورته نه وکې هغه در باندې چې کم دی نو بر شو ووجلې دا ظلمن قتل ظلمن داسې بی ګناه یو سړی لاړلو په هوایي ډز باندې ولګېدلو بی ګناه بس قتل شلو ومن قتل مظلوما او څوک چې ظلمن قتل شو فقط جعلنا الله وي من ګرځولې دی ولي داغه د اولیاء او داغه د رشتہ دارانو داغه چې کم دینو د عزیز او اقاربو د پاره سلطان ډېرې معنی دي یو معنی ما ترجمه کیو که اختیار د دې رشتہ دارانو ته مو اختیار ورکړي ستا خوخه دغه سړی ماپ کې او کدا سړی وجني اوس مې درته وی خیبر په جنگ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې زهر راغلی نو زینب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونې ولا د بشر بن برا بن معرور رضی الله تعالی عنہ رشتہ داران ته ورکوي والوي چې تور سره تاسو ور سره کوي تاسو خوخه د قتل وی او کما اپ کوي ای قتل کړل نو دا نو دته مو اختیار ګرځولې دي د مقتول د قتل شوی سړي رشتہ دارانو ته اختیار دی ماپی کې کسړی وجنی بس دویم سلطانن دلیل د سره دلیل دی دریم سلطانن نصرت او مدد الله تبارک وتعالى د دې سړي امداد کړی دی مدد یې کړی دی سلورم غلبا دې سړي ته الله غلبه ورکړي دا سړي به الله غالب کړي دا دې سړي ته الله فتح ورکړي د چانه چې څوک ظلمن قتل شو کنه ظلمن الله تعالی به د اولیاء ته عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ډیر ناشنا مفسر نقطې به لټولې نقطې هغه دلته کې نقطه د علی رضی الله عنه د معاویه رضی الله تعالی عنہ جنگو عبد الله ابن عباس نه چاته پوسو کو عبد الله ابن عباس وی دی جنگ کې علی په حق دی دی جنگ کې علی خدا جنگ به معاویه ګټي دا جنگ به معاویه ګټي اکه شانته وشوله ا جنگ معاویه وګټلو په حق علی صحابه په ډېر شهیدان شول جنگ معاویه وګټلو رضی الله تعالی عنهما عبد الله ابن عباس نه چاته پوښتنه کوي دا څنګه تا داسي هغه ما د قران نه استنباط کړو قران کې الله وایي چې د چا سړی ظلمن قتل شو د دې قتل شوی دی رشتہ دارانو ته به غلبه ورکوم عثمان رضی الله تعالی عنہ ظلمن قتل شوی هغه د معاویه رضی الله تعالی عنہ رشتہ دارو معاویه رضی الله تعالی عنہ دا هغه ولیو او دا مسأله د عثمان په قتل روچته شوی وا اگر چې په حق علی رضی الله تعالی عنہ لیکن ته کوم دی دا جنگ زکه هغه ګټل چې الله ویلی زب غلبه ورکوم د مقتول اولیاء ته به غلبه ورکوم د مقتول اولیاء ته نو غلبه ورک خو لیکن غلبه خوشتا خو پلا یسرف فی القتل نو په قتل کې به اسراف نه کوي خلق په قتل کې اسراف کوي څنګه اسراف کوي په قتل کې خلق داسې اسراف کوي یو سړی لګېدلی دی بل سړی یې وجلی دی نو دا چې کم سړی وجلی دی دا سړی چې دی نو دی به وجنې کنه قاتل به وجنې کنه دی اولګي د قاتل په ځای د قاتل رور وجني د قاتل پلار وجني د قاتل زوی وجني د قاتل چې کم دی بل عزیز رشتہ دار وجني دا په یسرف دا په قتل کې تا اسراف وکړو تا ته الله اختیار درکړو خو اختیار خو درته قاتل درکړو قاتل به وجني غیر قاتل به نه وجني د قاتل رور د کشانت خلق داویم کوي غلطي دله خپته چې زما د عزیز اقارب چری دا دی پلان کې سړی وجلې دی ویره وی په دی بل ورته په دی بل مور سره داوو کوي دی د کچرو د منډه تړلې سړی دی وی په دی بل مور سره داوو کوي دی سرکاري نوکر دی نوکری به ختم شي
په دې بل مور سره دعوا وکړه وی دا چې کوم دی نو دی پکې د کار سړی دی د کار دی پکې بیا د کار سړی ګوري د کار سړی د کار سړی دی پکې بیا وکتلو نو تا اسراف وکړو په قتل کې تا ناروا وکړله تا سره ظلم شوی اوس ته ظالم شوی تا سره ظلم شوی اوس ته ظالم شوی دا موږ معاشره کې داسې کوو فلا یسرف بالقتل الله وی قتل کې اسراف مه کوه د الله بنده دویم فلا یسرف بالقتل موږ په قتل کې اسراف کوو موږ نه یو مړی شوي موږ ته دوه ووجنو درې ته ووجنو څلور ته ووجنو دا تا اسراف وکړو که چېرې په 100 کسه باندې یو مړی چا وکړو نو 100 واڼه به پکې قتل کولی کېږي 100 واڼه 500 زر عمر تلانوی ټول عراق به قتلوم ټول عراق د یو سړي په قتل خو که یو سړی را پاسېدلی دی او 100 مړي کړي نو دا یو به قتلې بل خو به نه قتلې چې چا قتل کړی به قتلې د هغه نه علاوه چې بل طرف ته لاړې خو فلا دا تا اسراف په قتل وکړو فلا یسرف بالقتل قتل کې به اسراف نه کوي یو دا دریم په قتل کې اسراف خلک څنګه کوي یو سړی لګېدلی دی بل سړی یې وجلی دی دا بل سړی ولګي د وجلو نه پسې لاس خپې دې پرې کي ډېرې تس نس کی ډېرې ډزې پې وکړي ډېرې اونولي ډېرې خراب کی دې ته هم اسراف فی القتل وایي د الله بنده خو په یو ګولې وجلی کېږي که نه ستا سړی په یو ګولې وجلی دی نو تی په یو ګولې ووجنه که نه نو دی را پاسې نو دی په 100 ډزې وکړي نو دا خو اسراف فی القتل شو دا اسراف فی القتل شو نو دا وی فلا یسرف فی القتل فلا یسرف فی القتل نو په قتل کې به اسراف نه کوي انه بشکان دا مقتول چې دی یو معنی دا ده انه کې هو ضمیر هغه ته راجع شو انه بشکا دا مقتول چې دی دا قتل شوی سړی چې دی کان منصورا د مدد کړی شوی دی منصور اسم مفعول د مدد کړی شوی دی د مدد کړی شوی دی دی صاحب مدد شوی دی څنګه الله تعالی د اختیار ورکړي کنه د قصاص او د بدل الله ورته چې کوم دین ورکړي دی اختیار دا د مدد دی یا انه اولیاء چې کوم دینو د قاتل د نصرت او مدد کیږي یا انه کی هو ضمیر راجع کدي قاتل تا قاتل سره ور اسراف مکوا ک قاتل سره د اسراف کو ته الله تعالی اختیار درکړي خود چې څومره در سره شي هغه عمر ور سره وکا نو دا غینه زیات مکوا وګرنه انه کان منصورا د الله وی بیا د قاتل مدد کړي شوی دی بیا د قاتل مدد کړي شوی بیا ته ظالم شوی یو حکم ولا تقربوا مال اليتيم د یتیم مال ته قریب نه ورزي د یتیم مال ته قریب نه زی سورۃ النساء کې تیر شوی دی آیت نمبر 2 کې آیت نمبر 6 کې آیت نمبر 10 کې دغه شان چې کوم دینو سورۃ انعام کې تیر دی آیت نمبر 152 کې تفصیل مول ته کړو د یتیم مال ته قریب مزه د یتیم مال مخرا یتیم چې کوم دینو د یتیم جیداد دی پټی دی هغه خ پټی دی خ طرف ته یتیم ماشوم دی تر ور سره لانجو کی هغه د سړک هغه طرف ځان ته کی وغه داسې چرته ډنډه طرف ورکی وې داسې مکوا د معراج په حدیث کې راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خلق لیدل هغه خلق داسې خلق چې هغه ته پرشتو داسې د اور کاسه راډکه کا د اور کاسه خله به ورته وازه کو په خله کې به ورته هغه اور کاسه ور واړولا بیا به کاسه راډکه کو بیا به واړولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل علیہ السلام ته دا سوق دی وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ستا د امت د یتیم مال خورون کی دي چې د یتیمانو مال خورلې د یتیمانو مال لا یاکلون فی بطونهم الا النار الته سورۃ النساء آیت نمبر 10 کې وایي د نه اچي په خېټه کې د یتیم د مال نه مگر اور اچي د یتیم مال چې د په خېټه کې واچولو لکه چې اور دی واچولو دی به ان قریب لمبه کیږي لکه تنور کې چې خشاک واچي ولا تقربوا مال اليتيم نو زکه وې د یتیم مال ته قریب مورزه داسې ونه وي چې خرمه وی قریب مورزه الا بالتي هي احسن مگر په خسته طریقه ورزه خسته طریقه صدا خسته طریقه دا چې ته تجربه کاری ته په مارکیټ پیږي
ته په دکان چلولو پیږي، ته په کاروبار چلولو پیږي او یتیم سره پیسې شته، یتیم ستا واره دی، ستا خورایي دی، ستا د خاندان دی، ستا قریب دی، ستا ګاونډی دی، پیسې ور سره شته، پیسې د یتیم نه راواخله، کاروبار پې کوه، تا ته به هم پکې ګټه راځي او هغه ته هم ورکوه مضاربت. یتیم ته ګاډې والا تی ډریور شه، یتیم ته دکان واچو تی نوکر شه، دې ته الا بالتي هي احسن وی، ځان له پکې دیاړي مقرر کا. دا هغه پیسې به نبی علیہ السلام فرمایي وی چې یتیم سره پیسې د یتیم پیسې کاروبار کې ولګوي، اسې نه چې صدقات درنه دا پیسې وخوري. دا سړی چې په ځان خرچه کوي دا صدقات دي نو دا به درنه پیسې وخوري، وی کاروبار کې ولګو. حتی تر دې پورې یبلغ اشده چې ورسیږي مضبوط عمر ته، یعنی بالغ شي. د یتیم د مال ځان څوکیدار کا، د یتیم د مال ځان ډریور او ځان نوکر کا، خو چې کله بالغ شي بیا ورته بچی راشه، ستا پلار مړ شوی و، دونه دونه مال ته پاتې شوی و، ما پې درته دا کاروبار یا د پلار نه دا کاروبار پاتې شوی و او دا ما تا ته چلولو، په دونه تنخوا پکې زوما، دونه پکې تا ته ګټلي دي، دومره ترقي کړې ده، اوس تا خوښه ده مخکې په مې چلې او که په بلې چلې او که خپلې چلې، اوس ته بالغ شوې، بس دا حواله تا ته حواله شو. الته په سورۃ النساء کې آیت نمبر 6 کې ذکر کړی ولا تاکلوها اسرافا وبدارا، ولا تاکلوها اسرافا وبدارا، د یتیم مال په دړک دړک مخوره، زر زر مخوره، چې یتیم مال دی ورته راځه چې لاړ شو چې کوم دی هند ته چکر ته او بل رسته لاړ شو ټیپا ته او بل رسته لاړ شو راځه چې لاړ شو کالام ته، د یتیم مال دی او بس چې کوم دی نو زر زر دی ختم کو، بس هغه صفر کې زره بخوړلو ورته وایي زه خپل کار کوه، وایي داسې مه کوه، داسې مه کوه. دا وایي ولا تاكوخا الا بالتي احسن حتى يبلغ اشد واوفوا بالعهد. دا بل مساله دا الکه چا سره دی واده کړه نو واده پوره کوه کنه. واده زمنګ سکاري من خلکو سره وادي وکو به نه پوره کو، خلکو سره وادي وکو به نه پوره کو، د دې وادي بدر نه تپوس کیږي، د دې جبي د دې لوز بدر نه تپوس کیږي، تا چې خلکو سره جب او لوز کړي دي. دا واوفوا بالعهد پوره کې خپل لوزونه، ان العهد بشکا دا عهد چې دی کان مسئولا دا تپوسل شوی دی، د دې تپوس کړی شوی دی، د دې به تپوس کیږي، الله به تپوس کوي. بل مسله واوفوا الکیل او پوره کوي تاسو پیمانه، پیمانه بعضی سيزونه په پیمانه والی کیږي، لکه مثال کې کپڑے په غز باندې ناپ کیږي کنه، دا پیمانه ده. دا شانته چې کم دینو بعضی سيزونه لکه په ټیم وغیرہ باندې په پیمانه باندې، یا مثال کې چې کم دینو دا تروړه ده، دا یو پیمانه ده، یا د غوړو چې کم دی چوتای ده لوټه ده، دا یو پیمانه ده. اوس دا پیمانه مونږه پوره نه ورکو، دې پیمانه کې مونږ کمی کو. تاسو دا ماشومان دا چپس نه دي نو د چپس دا ګوته یو پیمانه ده کنه، نو د الله بندگانو پکې 15 دانې چپس چولی او د 20 دانو چپسو برابر یې پکې اوا چولی، نو دومره پړسېدلی ګوتې، نو ته به دونه په مینه راوالی، ته به چې مړه دا خو زما یو وخت د خوراک نه به سیوا شي چې نیمې کې نو غاښ دې پې نه ګرمېږي. دا ناروا شورو ده زمونږ په مارکیټ کې، دا ناروا په خبرو سری د غوړو ګوتې د کیلو په نوم یې درکوي که نه، نو تا کله تللی ده 900 ګرامي، الان صحیح کیلو چې دی 1200 ګرام دی، او بیا 1000 ګرام چې کم دی نو ځکه کچا کیلو دی 900 ګرام درکوي، 900. دا تروړه چې ته کوم راوړې په 20 کیلو باندې دا ته وتله که نه، تا تللی چېرته دی کمی، دا 17 17.5 18 کیلو وي. نو دا شیز چې کم دی نشته و اوفو الکیلا، ظالمانو وی پیمانه پوره کی. شعیب علیہ السلام په قوم باندې چې الله اور را ورولی، اور عذاب، نو دی په دی وجه را ورولی چې هغوی به دا شی نه کولو. و اوفو الکیلا او پوره کې پیمانه، اذا کلتم چې کله تاسو پیمانه کوئ، پیم په پیمانه باندې وایي په خبرو سری، نو د هغې دپاره خپلې پیمانې خلکو جوړې کړي، نو اکثر د بعضې خلکو پیمانه کمې جوړه کړي دای. و اوفوا الکیل او پوره کوئ پیمانه، اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، او وزن کوي دا بل حکم، او وزن کوي دویم سیز وزن دی، خو بالقسطاس المستقیم، قسطاس
قسطاس تلی ته وای، تلی ته. امام بخاری آخری حدیث چې کله چې کوم دینو علماء ته پټکی والی کیږي، امام بخاری آخری حدیثی او دستربندی او چې کوم دینو ختم بخاری وی، نو پاک کزه کې امام بخاری چې کوم دینو ونزع الموازین القسط لیوم القیاس لیوم القیامه، نو هلته کې هغه وړي القسطاس بالرومیه العدل، وی قسطاس په رومي ژبه کې عدل ته وای بل قسطاس د قرآن په ژبه کې او په عربي ژبه کې تلی ته وای، تلی ته وای. خبر ورسلی رومي جمع کې کله کوم دینو عدل ته وای با تلی ته وای. بیا تل په خوانه تل چې ونو داسې بوا دا وګوره دلته کې به کوم دینو پکې داسې منځ کې غشي دغه شانت راغلی داسې وو نو ودا داسې چې داسې شي نو دا نیغ شي. خبر ورسلی نو دا به داسې چې کوم دینو دی لاس کې به زور ورکو دا یو طرف به پکې داسې لګ لاندې کو نو نیغه به نه وه. نو ځکه دلته وی وزنو بالقسطاس المستقیم، وی په نیغه تله تلل کوه. اردو کې ورته وی ډنډي مت مارو، ډنډي مت مارو. دا د موټې کې به چې کوم دینو داسې کول چې یو طرف ته به داسې لګ معمولی زور ورکو نو اکه طرف به درون کو، نو داسې به کول. اوس د هغې لپاره ډیجیټل تلې راغلي دي، بس په هغې زه ته سره پیږو نه مړه دی کوم دی نو ما او تا ته پکې انچې ښکاره شي او نور دا پته نشته چې هغه دا پکس کېږي. لکه څنګه چې دا پېټرول پمپونو کې دی چې کوم دی نو شی پکس کړی دی، تر 200 روپو تیل چې تا ته به د 140 روپو تیل راځي، دا دی شی پکس کړی دی. تا ته به هلته کې په میټر کې ښه پوره صحیح ښکاري، هغه دلته انسي د سره په اختیار کې دي. لکه څنګه دا ګړی ده نو دا خو چې کوم دی نو ما سره په اختیار کې ده چې بره زه څه ټیم کومه په خبر چې نو بره 7:57 دی او که ما چې کوم دی 8:57 کو نو خو 8:57 به یې که نه نو دی په 6 بجې بیا ماله د ماسخوتن د مانځه به ارن ماله دی په 6 بجې وي. دکه شانتې خلکو کړي بس دا چې کوم دی فکس کړي وي، ځکه زمونږ په کاروبار کې برکت نشته. نو دا وایي وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزن کوي په نیغه تله، ذالک خیر، ذالک خیر کی اشاره ده دی کې د دنیا پیدا ده، دی کې برکت ده. واحسن تأویلا او ډیر ښه په اعتبار د انجام، دی کې اشاره د آخرت ته، آخرت به دې ښایسته وي، آخرت به دې ښایسته وي. الله دې آخرت زمون ښایسته کړي.